یو سړی د بل سړي د پاره لمونځ کوي ثواب یې خالي هغه ته وربخښي د هغه پر ځای یې نه کوي پر دې بیا د ټول امت اتفاق دی دا بیا صحیح کېږي 2 رکعته لمونځ نفل وکړه الهي ثواب یې زما د پلار و روح ته وروبخښه ستا د دغه نفلي لمونځ پوره ثواب الله تا ته هم درکوي کمیږي ستا د نه ستا پلار ته هم پوره ثواب روان دا په بدني عباداتو کې یوه روژه ونیسه ثواب یې زما او مور ته الله تعالی وروبخښي پوره ثواب یې هغې ته ورسېږي خو د هغې که روژه قضا سوې او په دغه روژه د هغې پر ځای کې نه درېږي که د هغه څه لمونځ قضا سوی دا لمونځ د هغه پر ځای نه درېږي دا د شریعت مسله ده یو بیا مالی عبادات دي چې ما درته ویله چې خالص مالی دي لکه پیسې زکات سرسایه په مالی عباداتو کې بیا یو سړی د بل پر ځای باندې مالی عبادت ورکړي نیابتن درېږي پروا نه کړي یو سړی مړ سو زکات یې نه دی ورکړی د پیسو زکات یې پاته دی اولاد یې راولاړ سو د پلار پر ځای باندې هغه زکات وایستي غاړې خلاص ولې پلار غاړې خلاص درېږي مالی عبادت یو د بل پر ځای درېږي یو سړی مړ سو سرسایه پر پاته ده زوی یې راولاړ سو د پلار پر ځای هغه سرسایه ورکړل چې زما پلار د اختر په ورځ ژوندی و سرسایه پر واجب وه ورکړې نه وه زه یې اوس ورکوم د هغه پر ځای درېږي ثواب یې سته خبره نسته غاړې هم په خلاصېږي دا مالی عبادات دي په دې کې نیابتن صحیح کېږي یو د بل پر ځای دریم قسم بیا هغه عبادات چې ما درته ویل چې من وجه مالی دي من وجه بدني دي لکه حج ام خپل بدن مصرفول غواړي ام خپل مال مصرفول غواړي حج که یو سړی د بل پر ځای باندې کوي څنګه دی نو د شریعت مسله دا ده که پر یو سړي باندې حج فرض و کړی نه و خو د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې خلکو زما بچانو زما د مرګه پس په ما پسې حج وکړي بیا وروسته خلکو په ده پسې حج وکړي غاړې خلاصې دي د فرضو غاړې خلاصېږي دا یو د بل پر ځای باندې درېدلی سي خو شرط پکې وصیت دی که یو وصیت وکړي نو بیا دغه ژوندي خلک چې فرض حج وکړي د ده پر ځای د غاړې په خلاص دي او که یو وصیت نه و کړي حج باندې فرض و دی مړ سو وروسته بچانو یو چا په ده پسې حج وکړي ثواب د حج ورسېدي خو د فرضو غاړې نه دي خلاصي ولې وصیت یې نه دی کړی که یو وصیت وکړي بیا یې غاړې خلاصېږي نو خدای دې وکړي چې سر هم په مسله خلاص شوی هغه عبادتونه چې خالص د بدن تعلق ورسره وي پیسې نه غواړي لکه لمونځ و روژه په دغه عبادتو کې یو د بل پر ځای عبادت نسي کولی یو د یوه عبادت د بل د عبادت پر ځای نه درېږي خو ثواب یې ورسېږي او هغه عبادات چې خالص مالی وي لکه زکات و صدقه فطر چې مې درته ویل په دغه عباداتو کې بیا که یو سړي خپله نه وکړي پر فرض پاته و بل سړي د ده پر ځای باندې وکړله غاړې په خلاصې دي او هغه عبادت چې مالی او بدني دواړه لکه حج مې درته ویل عمره مې درته ویل که چیرې یو سړی مړ کېدی وصیت یې وکړي چې زما باندې حج پاته دی عمره مې پر ځان واجب کړې یا نظر کړې ور باندې پاته ده بل سړي ته ویل چې تیز ما پر ځای وکړه هغه وکړه چې غاړې خلاص او که وصیت نه وکړي بل چا پسې وکړلې ثواب ورسېږي غاړې نه خلاصېږي